دې فلم کې موږ نیو میکسیکو کې یو ریګستان ګورو چې څه خلک هلته راغلي وي او چاڼبین کوي. بیا اچانک هلته یو سړی راشي چې د وینو ډکي او دې نه مدد غواړي. خو هلته کې څوک راشي او دغه ټول خلک مړه کي او ګاډي پسې یې وتړي او هلته نه یې ویسي. دا هغه معذوره او سړي خواره خلک وي کله چې امریکې په جاپان اټم بم لړ کي او هغې نه دغه معذوره خلک پیدا شي. بل خواته موږ پټرول پمپ کې یو سړی ګورو چې هغه اوده خو هغه بار نه څه اوازونه واوري او هغه راپاڅي او بهر راوځي. دغه سړی بهر ګرځي خو هلته کې څوک پیدا نشي او دې لپاره هغه واپس راشي او هلته کې هغه یو بیګ هم وګوري. کله چې دا سړی راشي نو هلته کې یو بیګ پروت وي خو دا سړی ډېر زیاتې چغې ووایي او دا ووایي چې زه اوس تاسو مدد نشم کولی او هر څه ختم شو. خو دا سړی لږ ساعت پس بیا روځي او هغه بیګ دننه ویسي خو هغه هلته کې داسې محسوس کړي چې د دې شاته څوک تیر شو. کله چې دا بیګ کلو کړي نو هغې کې هیرې جواهرات وي او هلته کې یو غوږ هم وي چې هغه د انسان وي او چاته یې کټ کړی وي. هغه پرس کې د یوې جنۍ تصویر وي. دې نه ظاهرېږي چې دا غوږ د دې جنۍ وي. دغه سړی خوارو سره کار کوي او دغه سړی خوارې دې ته په بدله کې دا هیرې جواهرات ورکوي. دلته کې یو ګاډی راشي او هغې کې فیملي وي. دا ښځو خاوند وي، یو هلک وي او دوه جنکۍ وي او د یو جنۍ سره خاوند هم وي او هغې غېږې کې یو ماشومه وي او دې سره دوه سپي هم وي. کله چې دې په ګاډي کې پټرول واچي نو دغه سړی دې ته یوه شاټ لاره وښیي. هغه شاټ لاره میپ کې خو نه وي خو بیا هم دا سړی په یقین وکړي او دغه شانتې هغه لارې ته دوی ور روان شي. کله چې دوی مخکې لاړ شي نو هلته کې چا ګنډتار اچولی وي په سړک باندې او دوی پرې وخیږي او دغه شانتې د دې ګاډۍ هلته پنچر شي او یو خښتې سره وجنګېږي او دغه شانتې هغه دوه سپي هلته نه وتښتېږي. بوبي هغه سپو پسې ورمنډه کړي او هغه راولي. دا سړی دا فکر کوي چې ګرمۍ د لاسه زما ټایر پنچر شو خو حقیقت بل څه وي. دا ځای ډېر زیات سنسان وي او دلته کې انسان نوم و نشان هم نه وي. کله چې بوبي خپل سپي را روان کړي وي نو هلته کې څه سړی خواره وي او دا ګوري. اوس دوی دلته کې ونښلېږي او دې سره بل ټایر هم نه وي. بوب وایي چې زه هغه پټرول پمپ ته ځم او هلته ګورم که څه مدد راته میلو شي او واپس به راشم. بوب یو تمانچه ځان سره کیږدي او بله تمانچه دې هلک ته ورکوي خو دا ته انکار وکړي. خو د هغې زوی هغه تمانچه ځان سره کیږدي. هغه پلار یې هلته نه لاړ شي او دوی دلته کې ایسار شي او آرام کوي. د دوی سپی هلته کې څه وګوري او هلته نه وتښتېږي خو بوب هغې سپي پسې شي او هغه راوستلو کوشش کوي. خو کله چې دا د غرونو منځ ته راشي هلته کې څه وینه پرته وي. بیا هلته کې دا خپل سپی ګوري چې هغه چا مړ کړی وي. خو دا داسې معلومیږي چې دا سپی چا خوړلی وي. دا هلک بیا ویرېږي او هلته نه منډه کړي خو دوی خپخوی شي او دا د غر نه لرې شي او دا هلته کې بېهوشه شي. دغه هلک واپس خپل کنټینر ته راشي خو دا چاته هېڅ معلوم نه وایي. بیا هلته کې دا څه شور اوري. دا بهر وځي او دا خپلې مور ته وایي چې بهر رانه شي او زه ګورم چې څوک دي. خو دا هلته کې خپل هغه خور خاوند ګوري چې هغه واپس راغلی وي او دا ورته هم وایي چې دلته کې څه ابادي نشته او دا روډ ډېر زیات سنسان هم دی. او بیا ورته وایي که هغه زموږ پلار واپس رانغو 12 بجو پورې نو بیا به موږ ځو او هغه به ګورو. هغې نه پس دا خلک ټول اوده شي او دا دواړه خپل ګاډي کې اوده شي. خو بوب اوس هم ویښ وي او هغې تر منځه دا حادثه راغلی وي. کله چې دا بهر وځي نو د دې کنټینر ته یو سړی خور راننوځي او د دې خور چغه کې دا چې کله چغه واوري دا واپس هغه کنټینر ته راشي. دغه شانتې دا خور او هغه سړي ته ټوله کیسه وکړي. کله چې دوی بهر راشي نو دا هلته کې څه چغې اوري او هلته کې اور لګېدلي په چا باندې. دا بل څوک نه د دوی پلار وي. کله چې دوی پلار پسې ورشي نو د دې ګاډي ته یو بل سړی خور هم راننوځي. دوی کوشش کوي چې دوی په پلار باندې هغه اور مړ کړي خو دوی ډېر زیات ناکامه شي او بې بسه هم وي. کله چې دا کنټینر ته راشي نو هلته کې یو سړی خور وي او د دې هغه ماشوم یې په غېږ کې نیولی وي او دا سړی خور بدفعلي هم دې سره کوي. کله چې دې مور بهر نه راشي او دا وګوري په دې باندې د خښتې غوځار کوي خو دا سړی خور یې ولي او هغه مړه کړي. کله چې د ډز اواز وشي خو دا دوه هلکان هم واپس رامنډه کړي. کله چې دا یو سړی خور د دې دا خور ولي نو دا چاقو راولي او دا په خپه باندې ووهي او زخمي کړي او هغه سړی خور په دې باندې ډز وکړي او دا هم مړه کړي. دغه دوه سړي خوران هلته نه وتښتېږي. کله چې دا دوه هلکان وګوري چې دې طرف ته را روان دي خو کله چې دوی خپل ګاډي ته راشي نو دا هلته کې ګوري چې د دې خور هم زخمي وي او بله خور مړه وي. د ټک هغه وړه لور هم غیبه وي کومه چې سړي خورو ځان سره یې وړه. یو سړي خور هلته اوس هم پټ وي او هغه سپی پې اټیک وکړي او هغه وخوري. بوبي چې کله دا وګوري چې ټوله فیملي مړه شوه هغه ډېر زیات غوسه شي او بهر ځي او هغه سړي خوران مړه کوي خو ډک دا منې کوي.
بیا دوی بهر نه څه اواز اوري. کله چې دوی بهر لاړ شي نو دا بل څوک نه د دوی هغه سپی وي چې کوم غیب شوی وي. بل سهار موږ ګورو چې ډک ځان سره سپی کي او د خپل لور په تلاش کې هلته نه وځي. دا سپی یو سورنګ ته راولي کوم ځای کې چې ډېر زیات سړي خواره اوسېږي. دا چې کله هغه سورنګ نه روځي نو دا هلته کې یو کلی ګوري او هلته کې څه دماکې هم اوري. بل خواته هغه هلک او جینۍ هغه سړي خوارو ته څه ګنډتار په ځمکه کې اچوي. ډک اوس هغه کلي ته رارسي کوم ځای کې چې دا سړي خواره اوسېږي. ډک هلته کې یو کمرې کې خپله لور ګوري خو هلته کې یو سړي خور راشي خو دا ته یو ځای کې پټ شي. کله چې دا یو کمرې ته ننوځي نو هلته کې یو بل سړي خور ناست وي. دا پټ هغه کمرې ته لاړ شي او خپله لور اوچته کړي خو هغه سړی پې اټیک وکړي او په سر یې ووهي او بېهوش یې کړي. ډک چې کله هوش کې راشي نو دا یو فریزر کې پروت وي او هلته کې د انسانانو خپې او لاسونه هم پراته وي. دا هغه فریزر نه بهر وځي خو دا هلته کې یو سړي خور هم ګوري چې هغه بیمار وي او ډېر زیات غټ وي. دا سړي خور دې ته وایي چې د ایټم بم د وجې دغه بیماري دې کلي کې خوره شوې ده او موږ ټول دا اوس پیدایشي معذوران هم یو او موږ ټول یې د دې ښار نه بهر شړلي وو. ډک دې نه خپلې لور باره کې تپوس کوي خو دا ورته هېڅ هم نه وایي. هلته کې اچانک یو سړي خور راشي او په ډک باندې حمله وکړي او په دغه حملې کې دې نه دوه ګوتې کټ کړي خو ډک دغه سړي خور مړ کړي. بهر نه یو بل سړي خور را روان وي چې هغې سره په لاس کې ټوپک وي. ډک هلته کې یو موټر لاندې پټ شي او هغه په دې باندې اټیک وکړي او د دې خپه کټ کړي. هغه بیمار سړي خور یو بل سړي خور ته اډر ورکوي چې ډک لور مړه کړه خو هلته کې موجوده هغه سپی په هغې اټیک وکړي او هغه وخوري او مړې کړي. ډک هلته کې خپلې لور پسې ګرځي خو دا هلته کې څه معذوره ماشومان ګوري. یو بل سړي خور چې کله د دې لور مړه کوي نو دا هلته کې یو سور ګوري. دا هلته کې یو سړي خواره جینۍ وي. دا ماشوم اوچته کړي او دې پسې ګاډي ته یې راوړي. د دې مور هغه ګاډي نه غیبه شوې وي او هلته کې یو سړي خور ناست وي او هغه دا خوري. کله چې دا بوبي وګوري نو دا هلته نه منډه کړي او بوبي دې پسې شي او په دې ډزې وکړي. بوبي دا هغه خپل ګاډي ته راولي کوم ځای کې چې دې هلته کې جال پساو کړی و او دا سړي خور چې کله دروازه کلو کړي نو هلته کې یو ډېره غټه دماکه وشي او دا پکې مړ شي. بل خواته هغه سړي خواره جینۍ ډک ته لور راولي خو بر نه پې یو سړي خور راټوپ کړي خو ډک سره ټوپک وي او دا سړي خور هم ولي او مړې کړي. هغه سړي خور بیا را پاڅېږي خو دا جینۍ ورمنډه کړي او دې ته غاړه ورکړي او د غر نه یې ځان سره لرې کړي او دا دواړه مړه شي. بل خواته یو بل سړي خور هم ژوندی وي او دغه جینۍ پرې رامنډه کړي او په تبرګي په سر وي او مړې کړي. بل خواته دا ډک ګوري چې هغې سره خپل لور هم وي. دا چې کله دا وګوري نو ډېر خوشحاله شي خو اوس هم څه سړي خواره ژوندي وي. که تاسو نور راویسه ګورئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ.